په افغانستان کې 300 کاله مخکې خبره کوم یو طالب او هغه د یو طالب سره واده شوی او دا طالب او طالبه دواړه د شپې په یو مسله کې بحث شروع شو طالب سرم خپل دلایلو کتابې ویلې دي طالب سرم دلایل دي باش کېدو نا وخت شو او اخر کې طالب پړ شو طالب ته نو غټل نو دا طالب وتی چې دا کتاب ما ویلې نه دی زب اوس زم او دا کتاب په ویم نو تاسو سره بیا نور خبرې بیا کوم نو ته چې دا کتاب ته کم دی کې وې نو د شب قدر علاقه کې کانګړه یو کړی او پاگه که اخون بابا بیوته اخون سے مشر اخون ویدا کتاب پزاق ساوه طالب را روان شو پاگه یو کتاب پسی دا افغانستان نراغ و کانگره که اخون سیب سر دیر شو کتابی وی سموده پس بیمار شو کتاب ختم نده چه طالب بیمار شو بیماری زیاد شو وفات شو او په خوا زمانه کې موټر لارې بسونه دا انتظام نو او یو ملک نه بل ملک ته قافلې بتلې په خانو باندې ناغه طالب یو قافلې والت یو خط ورکو چې تاسو کانګړي تلاله نه زما دا خط باغ مشر میا صاحب لور کې دا طالب را پرې چې کور ته راشي هغه یو شعر لیکلو و اې د کانګړي مشر اخونا زما اشنا ته کتاب خلاص کته راځي نه اوس طالب وفات شوی دی قافله چې رو رسیدله او اخون صاحب ته خط ورکنا غو کتل نو طالب په قبر خو بوټیم زرغون شوی دی هغه په شاولي کلی پاشنا دی بوټي زرغونه شو ته پتمه چې بیرته برازي نه خطی قافلے والا تورکو قافلہ چا واپس افغانستان تلاولا طالب خطو کتنو خفشولا وی زما اشنا دی بندیوان کو دربار دی بند شده کانگلی مشر اخونا زما اشنا خطا سر وفات شو او بیا دا اغزین را روان شولا او کانگلی ترو رسید اخون سیبتوی ماتو طالب قبر و خیا قبر ترال قبر خواک ادره دا آه اوکا عمرا پریو تو پاک زیبانی وفات شولا دا طالب سر خواک دا گیم قبر دی نو دا طالب او دا طالب قبر دا شب قدر پلار اوچی ولی تا چیزینو مغرب طرف تا دا سڑکنا قبرستان دی التکی دی نو گورا پا یو کتاب پس دا افغانستان نکانگلی تراغی وفات شو کتاب پورا نشو